لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ کله د خپرونې بلې برخې ته راورسېدو دا د ځواک برخه ده. په دې برخه کې د ورزشي فعالیتونو او هڅو په اړه خبرې لرو. نن هم خپرونه کې راسره دوه تنه ورزشکاران میلمانه دي، ګډونوال دي، خو نن مو له یوې بلې رشتې څخه ورزشکارانو ته بلنه ورکړې ده. ډېر کله تاسې ګورئ چې موږ سره د کرکټ، فوټبال، والیبال یا هم د هینډبال یا نورې رشتې چې په هغې کې ورزشکاران فعاله دي، فعالیت ترسره کوي، لاسته راوړنې لري، راسره ګډونوال وي. خو نن مو د بدن د غړو د ښکلا سیالیو د ورزش دوه تنه ورزشکاران او هم په دې برخه کې چې د روزنې برخه لري یا استادان دي یا نورو ته ټریننګ ورکوي، دوی راسره میلمانه دي. او دا چې د بدن د غړو ښکلا ورزش ته هم ډېر زیات ورزشکاران مخه کوي. تاسې به لیدلي وي چې لوبیږي په یوه رشته کې خو بیا هم راځي جیم ته راځي یا هغه د باډي بلډینګ چې ورته ویل کېږي یا د غړو ښکلا ورزش. څوک فټنس کوي، څوک بدن جوړونه کړئ، څوک خپل عضلات جوړوي، څوک یو څه په موخه څه په بل. خو ځینې بیا اندېښنې لري او دوی وایي چې دغه ورزش که پرېږدې بدن ته تاوان رسوي. آیا دا کار رښتیا دی که نه؟ په دې به هم بحث او خبرې وکړو. د همدې رشتې دوه تنه ورزشکاران او استادان نورالله محمدي او اکبر صاحبزاده راسره خپرونه کې میلمانه دي. دواړه ستړي مه شئ، بخیر راغلئ. خیر سلامت باشین. سلام بر شما، سلام به همکارایتان، یک سلام خاص بر تمام مردم عزیز ما که ما را از پشت پرده تلویزیون تماشا میکنند. ډیره مننه صاحبزاده صاحب، تاسو به نام خدا سلام عرض ادب خدمت شما و بیننده های عزیزتان. اکبر صاحبزاده هستم، مربی فتنس و بدنسازی. بله، ډیره مننه. لومړی به زه دا پوښتنه وکړم چې دغه اندېښنې د خلکو چې وایي که دغه تمرین پرېږدئ، یو څه موده استفاده یې نه کړئ یا مثلا ورزش ونه کړئ بدن خرابوي، محمدی صاحب رښتیا ده؟ نه، گپای مردم هستن. خب ورزش که ما میکنیم، خوراک میکنیم، طبعا دیگه بدن جور میشه. وقتی که ورزش نمیکنیم، خوراک خودم دست میتیم، باز طبعا دیگه بدن میشینه. ولی که اگر خوراک داشته باشیم در پولیش هیچ وقتی گپ نیست. بله صحیح. او صاحبزاده صاحب وایي که بلې برخې ته راشي وایي دغه تمرین دا دی، وایي ثقیل دی، دروند دی، خلک وایي ناروغۍ هم ورته پیدا کوي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ ورزش خو دې په ځای صحت لپاره کیږي. ورزش فقط ضامن سلامت و صحتمندی است. این خب گپای گفته استاد نورالله گپای مردم است که میگه مریضی نه. هنوز حال خوب است که کسایی که شکر داره، مثلا چربی خون داره، اونها را دکترها با کلاب ها مراجعه میکنه که باید برن ورزش کنن. دیگه اگه راهش هم اینمی است که ورزش کنن به خاطر صحتمندیشان. بله. او ډیره ورزشکاران چې بیا تمرین کوي، طبعا چې تمرین سخت وي، دروند وي، زیاد وقت میگه قارم میشه. والا نه، دور با سنال اون نظر به متواناییشان وزن میزنن یا وزن بلند میکنن ها. دیگه یک دمواده رژیم که باشه کسایی که آمادگی داره برای مسابقه کمک رژیم خیلی زیاد سخت است. بسیار داره مشکل است. تمرین که میکنی با اسپیشل تمرین که میکنی بسیار سخت است. محمدی صاحب اوس که یو څوک غواړي چې دغه ورزش شروع کړي یا جیم ته راشي، باډي بلډینګ ته بیلابیلو موخو په خاطر کیږي. مثلا ځینې ورزشکاران غواړي چې یوازې فټنس برابر کړي، ځینې غواړي چې نه د بدن عضلات باید جوړ کړي. ستاسې په نظر کې یو ورزشکار دې برخې ته راځي، کومې برخې ته توصیه کوئ؟ فټنس ته که د عضلاتو جوړونې ته؟ خب هر کس پزشکی جانش فرق میکنه، باز هر کس شوق داره. کسی میخواد بالی بیلدر شه و کسی میخواد بخش فتنس کار بکنه، یا کسی نمیخواد که کلان باشه، تنها میخواد فتنس کار بکنه. باز نظر به او برشان پیشنهاد میتیم، برنامه میتیم، نظر به او سرش کار میکنه. صحیح. که یو څوک غواړي چې نوی دې ورزش ته راشي او هغه وایي چې ما ته ځانګړی تمرین راکړئ او زه غواړم چې بدن مې ژر جوړ شي، څومره موده نیسي؟ خب حالا مدت 6 ماه طول میکشه که تا یک بدن جور شه. نظر به برنامه است، نظر به خوراکش است، وسط توانش است. اگر برنامهش خوب باشه، وسط توانش برسه، خوراک خوب داشته باشه، در ظرف 4 ماه بدنش خوب نرمال میشه. د خوراک مسئله به صاحبزاده صاحب نه واورو. صاحبزاده صاحب کوم خوراک کوم څه ګټه رسوي؟ ځکه چې وایي رژیم چې ونیسي خو هلته خو ټول خوراکونه سړي باندې بندي، یوازې به کچالو خوري، یوازې به پروتین نه استفاده کوي. نه خیر، در رژیم که است تنها این نیست که بعضی کسا حالا دمی مفکوره است که رژیم میگیرن غذا را مکمل قطع میکنن. بله. اونم فکر که بعض شاگردا میگه که والا مصرف چاش یا شب بیخی نان نمیخورم که من رژیم هستم. در اصل این رقم نیست. حالا ما که در رژیم میباشیم 6 تایم 7 تایم غذا داریم.
در آف که می باشیم مثالش هم 3 تایم 4 تایم می باشه غذای ما، اما در رژیم که می باشیم 6 تایم 7 تایم غذا داریم، هم غذایی که پروتئین داشته باشه. مثلا چی نمیخوریم باز او؟ فقط چربی و شیرینی گپا بند می باشه، دیگه هر غذا هست برای ما مشکل نیست. نه مشکل اما نیست. چربی که داشته باشه او رو هم بخوری باز مجبور هستی که زیاد تمرین کنی. دیگه مجبور هستی با زیاد تمرین کنی به خاطر کم چربی را از بین بری. تمرین د جیم لپاره یا د بدن د جوړونې لپاره څه ډول باید ترتیب شي اونۍ کې څومره تمرین پکار دی؟ او نظر به مو توانایی بدن می باشه که مثالش او بعض کساس مثالش اول از تمرین‌های ابتدایی سر شروع میشه، مثالش نرم می باشه. باز کسایی که موتور مسابقه میکنه یا تمرین میکنه او باز تمریناش فرق میکنه. باز صحیح. خب محمدي صاحب نو اوس ډیری خلک به ګوري کنه لیدونکي چې یو ورځ دویم ستاسې دواړو غوندې مسلز ولري، باډي ولري، شولډر د هغې قوي شي. څومره وخت تاسې په دې برخه کې تیر کړ؟ څومره خواري وغوښته؟ خب ما مدت 12 سال میشه در این رشته کار میکنم، چون از خردترکی من شوق علاقه داشتم، ویدیوها را میدیدم، برنامه را میدیدم، خیلی شوق داشتم. 12 سال میشه که شروع کردیم، مدت 7 سال میشه تریلر هستم در بعض کلب های مختلف. صحیح. نو په دې برخه کې به ډېر اوس زده کوونکي هم لرئ، شاګردان خو به ډېر وي که نه؟ بله ها. صحیح. روزنې برخه کې چې خاص تمرین ورکوئ که نه، پیسونه و یو څه ګران وي د سپیشل تمرین؟ خب سپیشل فرق میکنه، چون او زحمت زیادتر است. یک نفر سرش کار میکنی، برنامهش جور میکنی، شب روز به او زحمت میکشی، نظر به جانش، نظر به وسطوانش برنامه برش عیار میکنی، سرش خیلی زحمت میکشی که اگر طبعا اگر اسپیشل شروع کنه باید در مدت 6 ماه برای یک مسابقه آمادگی بگیره. او څومره دا یو چیلنج وي چې یو کس درته راځي هغه وایي چې زه 6 میاشتو کې باید جوړ شم او بیا هغه نتیجه ورنکړي، ځکه هلته تمرین سخت وي، ثقیل وي، هغه نشي کولی، هغسې بدن ورسره ناشنا وي، هغومره عادت نه. څومره یو چیلنج وي چې دا باید 6 میاشتو کې جوړ کړي؟ خب جور میشه، مشکل نداره، فقط خوراک داشته باشه، یعنی واسه توان داشته باشه که برنامه غذایی برش میتی بخوره. وقتی که کس برنامه میتی و خوراک نتونه خود طبعا جور نمیشه. کسی که تمرین خاص میکنه یا اسپیشل تمرین میکنه باز کدام غذا را برش پیشنهاد میکنه که باید از استفاده کنه؟ خب زیادتر خب میگم که از کچالو استفاده کنی. خب کچالو نه دیگه، گوشت است، گوشت ماهی است، گوشت گاو است. نظر به جانش برش برنامه عیار میشه. کس چرب است، کس خشک است. اگر چرب باشه برنامهش خشکتر میشه، اگر خشک باشه برنامهش چربتر میشه که سایز بگیره، شکل بگیره بدن. بله. او یو دا چې دغه ځینې خلک چې ډېر وخت تمرین ته نه راغلي بیا تازه راشي سپیشل تمرین ته، بیا 2-3 ورځې دا بدن داسې ټوک ټوکي درد کوي چې مه کوه پوښتنه. خب بخوای نخوای بدن تا عادت میکنه، یک جمعه درد میکنه. برنامه اولش همین هفته اول مکس میباشه تا بدنش تمامش آمادگی به تمرین داشته باشه. من تمرین که شروع کرده بودم 2 روز باز دراز کشیده بودم. 4 ساعت بود نه تمرین خاص. استاد اوس پرا شو دغه ستاسې عموم کې بحث لپاره یو خو د تمرین کې تاسې یاستئ، روزنې برخه کې یاستئ، څه علاقه وه، څه انګېزه وه چې نور ورزشونه هم پرېښوستل دې ورزش ته راغلل؟ ما خب قبلا یک 4 سال پولونی هم کردیم، عضو تیم بودم در المپیک. باز نظر به شوق علاقه ای که به این ورزش داشتیم دیگه آمدیم باز به این ورزش. د پهلوانۍ خبره مو وکړله استاد کنه، د پهلوانۍ کې چې موږ سره کله ورزشکاران راځي د خپل غوږونه خاتمي دردولي میده کړي، زه شکي شوم چې استاد په باډي بلډینګ کې څنګه داسې کار شوی دی، خو تاسو ویل چې نه هغې ته نه نه پهلوانۍ کې مات شوی دی. صحیح. څومره وخت کېږي د ورزش کې یاستئ؟ جیم کې یا 8 کاله کېږي. 8 کاله کېږي. نو په دغه 8 کاله کې څومره خواري وغوښتله، څومره زحمتونه؟ ډېر والا خواري مې کړې ده، ځکه دغه بدن او دغه مسل جوړول دا داسې عادي خبره نه ده چې اوس په سکرین کې لیدونکو ته یو خو زحمت ده، بل ډېر مصرف غواړي ده، ډېر مصرف خو ډېر غواړي ځکه چې هسې غذا باید باډي بلډینګ فټنس ډېر مصرف غواړي. صحیح. سیالیو کې ګډون کوئ بهرنۍ داخلیو کې؟ ما همین 1-2 هفته پیش مسابقه زوم بود که در او هم اشتراک کرده بودیم، خوشبختانه مقام اول گرفتیم در وزن 75 کیلو. دیگه برای مسابقه تیم حالا 3 هستیم، دیگه آمادگی داریم، حالا 50% در رژیم هستیم. دیگه برای مسابقه تیم هم هستیم، در مسابقه جنوب آسیا انتخاب شدیم که دیگه اوجا متاسفانه که بودجه نداره فدراسیون، دیگه او بوده واس مصرفش سر خود شخص میشه. بله. نو دا د رژیم خبره چې کله سیالیو ته آمادګي نیسي که نه، څه شته مو ډېر زړه کېږي بیا هغه وخت کې؟
هغه وخت کې ولم دغه سخته خو یي سخت ډېر ولا سخت و یا اته ورځ لاس ورځ چې پاتې کېږي مسابقې ته رژیم ډېر سخت ټول شیان باندې همدغه وخت ده بس خلاص نور شیان ټول بند ده بیا دومره فشار ډېر. بله محمدي صاحب د کلبونو ته چې ډېر کله ورزشکار خلک ځي تر څو تمرین ترسره کړي هېڅ څوری معلوم نه کله یو کله ډمبل راخلي یو کله یو څه ته ځي یو ماشین ته ځي کله سینه کشی کې کله څه باید وکړي ترتیب څنګه برابر کړي؟ خب حالا دوستای ما که هستن کلشان از اینترنت کار میکنن میان سر به مدل خود هر کار که دلشان شد میکنن کسی دنبل میره و کسی آلتر میره کسی برنامه شخصی به خود جور کرده آخرم کمر خدا گرفته میباشم دوستان 100% باز میای که استاد کمر درد هستم یا استاد این جای ما گرفته چی کار کنه خود نظر به مو بیای برنامه بر خود بگیره برنامه کار بکنه شخصی کار نکنه اما تو ابتدایی بیای پرسان بکنه برشان برنامه اما یک کار دیگه هم از میگه گلا میکنه کسی که تمرین خاص میکنه کدیو کار میکنه کسی که تنفس میته کدیو کار نمیکنه. کلپ ها فرق میکنه اما کلپ مای رقمی نیست بیای پرسان کنه در خدمتش هستیم یک ماه 2 ماه 3 ماه فرق نمیکنه برنامه غذایی برنامه تمرینی برشان میتیم ولی اونها خودشان استاد شدن خودشان با ما هر رقم دلشان شد تو که میکنه دیگه ما امرای پرودوسر برنامه صحبت میکنیم که بعد شروع کنیم دیگه درست است ما در خدمت هستیم پسرتان خو زیاد نیست؟ نه خوب پسر هر کس میتونه که بیاید 100% فیس ما بسیار پایین است. بله خب در مسابقات اشتراک میکنید؟ ما سال 1397 مسابقه کردم پارسال مسابقه کردم هم مسابقه فردی بود یا تیم ملی بود؟ تیم ملی بود. پارسال که بود هم در زون شرکت کرده بودم هم در تیم ملی بود. حالا هم به آسیایی آمادگی داریم دیگه ببینیم تیم ملی هم پیش روی داریم ولایتی هم است در رژیم قرار داریم. مخکې مو له هیواده د باندې سیالیو کې ګډون کړی؟ نه نه دی کړی. اوس آسیایي لوبې راځي؟ کوم هیواد کې دي؟ جنوب آسیا است هم مالدیف است. خوب مالدیف جنوب آسیا. هغه مصارف هم په تاسې باندې؟ اون نظر بودجه شخصی باید مصرف شود. اگه اسپانسر داشتی خانه میتونی رفتن نداشتی نمیتونی. خب اگه مسابقه را بردی باز چی؟ خب بردی دیگه چیزا نه دیگه برد است دیگه اونجا را که بردی باید در جهانی شرکت بکنی اما تو پیش رفته میری. صحیح یو شمیر مډالونه هم دلته ایښي دي کپونه البته ستاینلیکونه خو هم دي په دې به هم لږ خبرې وکړو دغه لومړنی چې د باډي بلډینګ اړوند دی زما مخکې ایښی دی د کم یو دی محمدی صاحب ستاسې دی که صاحبزاده صاحب؟ اینا را دیگه کمی 2 هفته پیش مسابقه ما بود تیره باز اما خودم کلاب هم اداره کلاب تحفه دادم. خب این از اداره کلاب هست تحفه دادم دیگه بازی ها شکست هست. خب اونو این از ما سیام این از مسابقه است 2 هفته پیش در وزن 75 کیلو مقام اول گرفتم. صحیح و این از هم است. ما یک چیز دیگه میگم وقتی که مسابقات جیم باشه یا بادی بیلدینگ باشه بجایی که کپا را بتنی اینی تو کپا مهم نیست ولی خوب است خود دیگه یا از فوتبال او چی بله که مو تصویرش هم تو معلوم کنه معلوم شه ولی خیلی دقیق معلوم بشه که اون از مو رشته است نه اما در افغانستان به این شکلی است اما در خارج باز کلش بیرونی که از بازمی رقمه باشه صحیح په دې خاطر څنګه ما مو ویل چې مثلا دا خو په کرکټ کې مشته فوتبال کې مشته والیبال کې مشته کنه د باډي بیلډینګ هغه څه چې څنګه بدن دی هغه څه باید برابر محمدي صاحب ستاسې هم دغه هغه شته دی کپونه شته دی لږ قصه یې وکړئ مثلا دغه یو مسابقات پارسال بود که زون شرق بود 75 کیلو ما مسابقه کردم مقام اول گرفتم بله و دومش در تیم ملی بود مسابقه تیم ملی صحیح انظور که ډېر ښه ښکارېږي که نه بله دا څومره ارزښت درته لري دغه کپونه خب ارزش معنوی خیلی زیاده داره خیلی زیاده مسابقه به یادتان میاره دیگه 100% بسیار اگه اشک جاری میشه از چشمان آدم که مقام اول بگیره یا دوم بگیره یا اگه مقام بگیره چون همون زحماتت به جای نمی باشه صحیح خو یو خبره ده چې د جیم مسابقه په اړه کې ووایو کنه دا نه کرکټ دی نه فوټبال دی نه والیبال دی چې شوټ ووهي رنځونه وکړي دا خو فردي مسله ده د دې د مسابقه څنګه مخکې ځي چا بدن چې خو فقط نمایش بدن است دیگه زور نیست که مثل کرکت وارو باشه فقط نمایش بدن است نظر ممو وزنت استاد میشه 75 کیلو بود 80 کیلو بود 10 نفر بود 15 نفر بود بدن هر کدامش که مقبول تر بود و خوب تر بود همون مقام میگیره صحیح څومره سیالیو کې مو سپورې ګډون کړی دی چند مسابقه ما اشتراک بسیار بخشی که مشکل نداره ما گفتم خیر یک چیز دیگه است 5 مسابقه کردیم
په داخل کې او بهر کې؟ نه داخلی، کلش داخلی داخلی بهر کې خلا ندی شوی. خب ما در مسابقات پارسال هم شرکت کرده بودیم، انتخاب شده بودیم به مسابقات آسیایی. خب متاسفانه وام بودجه شخصی نداشتیم. پارسال هم از او ماندیم، امسال باز انتخاب شدیم. چون اسپانسر نداریم باید از بودجه شخصی خود بریم دیگه، متاسفانه نمیتونیم شرکت. بله. نو په سکرین کې لیدونکو ته هغه ښکاریږي دغه ستاسې کپونه چې دي کوم هغه ایوارډونه مو چې ترلاسه کړي دي دغه د باډي بلډینګ چې اوس ښکاریږي په دې باندې خبرې هم وکړلې. صاحبزاده صاحب په دې اړه درنه پوښتو چې مثلا یو څوک یو برخې ته راځي غواړي یو هدف ته ورورسیږي، یو برخه کې پرمختګ وکړي، چی مانده از پشتان که تا بالای تا او حد نرسیدی؟ هدف ما هم است که حالا مسابقه داخلی خود کردیم، تقریبا 4 مسابقه ما هم کردیم که در هر 4ش در وزن خود اول شدیم. دیگه هدف ما است که مسابقه بیرونی باید اشتراک کنم در اما متاسفانه که یک ذره او امکانات زیاد میخواه؟ بله. مثلا یک مسابقه را که انجام میدی در کشورهای دیگه چقدر مصرف سرشان میاد؟ همین یک ماه پیش هم که ما بدنای ما در بازدید رفتیم، بدنای ما انتخاب شد، استاد نورالله بود، ما بودیم یک دو دوستگی ما که بدنای ما انتخاب هم شد برای مسابقه جنوب آسیا. فی نفر 2300 روپیه مصرفش میآمد، $2300 مصرف میآمد در یک سفر. بله. حمایت از سکتور خصوصی چطور است؟ والا نیست، حالا نمیکنه کس ها دیگه. فدراسیون خودش بودجه نداره که ما را ببره دیگه، باید خود شخص باید پرداخت کنه فیسم دیگه. از اون خاطر این مشکلات ها باز نتونستیم که بریم در اشتراک کنیم دیگه. بازم توکل به خدا دیگه. هیله چې دغه ستونزې مشکلات حل شي. نورو ورزشکارانو ته، نورو خلکو ته چې راځي دغه ورزش کوي، څه توصیه ورته لرئ؟ څه باید وکړي، څه نه باید ځان وساتي؟ فقط گفتنی من بر از اوی است که میان در قبلا هم صحبت کرد سرش که از استاد باید پرسان کنن، مطابق هم برنامه استاد تمرین کنن. پیشتر استاد نورالله اشاره رسان که بعضی کسا از یوتیوب میبینه. بله. او یوتیوب کس فکر کو برنامه است که نمایشی تا برام خود شخص میشه، بر کس نمیباشه. او را مقصد از خاطر از ست میکنن دیگه، او مطابق هر بدن نمیباشن. چون تمرین استاد نورالله از ما فرق میکنن، اما از شاگردم فرق میکنن. باید از مربی خود، از استاد خود پرسان کنن، مطابق برنامه از امو پیش برن، باز خوب نتیجه میگیرن. باز خوشبختانه از ما کس همین کلاب ما باز تمرینات ما این رقم است که برنامه برشان جور هم کردیم، خودمون برشان راهنمایی شاگرد نو که ما تقریبا 20 روز الی یک ماه سرشان کار میکنیم. اگه باز اسپیشال برنامه گرفتن خوب، اگه نگرفتن دیگه اون بلد میشه، در یک ماه مکمل برشان بلد میسازه میشن. بله. محمدی صاحب یک سوال دیگه که مثلا بعضی بچه‌ها وقتی که تمرین نو شروع میکنه وزنای گرنگ بلند میکنه، چقدر تاوان میکنه؟ اونا خب فکر میکنه که شاید زود بدن جور شد. خب حالا هستن بعض عزیزای ما هستن میای که شروع میکنن. چند وقت پیش هم یک دوست ما آمده بود، یک رو صبح میامد تمرین میکرد، یک رو دیگر میامد تمرین میکرد. آخر استادش کردم چی میخوایم؟ میگم من میخوایم در ظرف 3 ماه بدنم جور شه. و من برش گفتم تو به تمرین کردن ضرورت نداری، تو در تمرین جور نمیشی، تو در خوراک جور میشی. باید برنامه غذایی داشته باشی، برنامه تمرینیت یک تایم بس است. فقط برنامه غذایی باشه که تو در 1 ماه 2 ماه 3 ماه نتیجه بگیری. دیگه اونها که سر بدل خود میاین هر کارو میکنن نمیفهمم چی بود. یک دیگه بسته کردن کمربند تاوانی است یعنی فایده هم داره؟ نه خیلی فایده داره، چون کمر صفر می باشه، هر حرکت بدل جمع رفته میتونی. روزانه باید چقدر تمرین کنه؟ خب نظر به مو شخص می باشه که چقدر واسه توان داره، چقدر انرژی داره، چقدر باید تمرین بکنه، چقدر نکنه. نظر به اون برش برنامه یار میشه. یک چیز دیگه هم که در کلاپ ها دیدیم، پیش از تمرین بچه از تابلت استفاده میکنه یا مثلا مواد خاص دارن که از استفاده میکنه به خاطر اینکه کشمیشان زیاد شود، تمرین زیاد کنه. این چطور است؟ توصیه ما به کسایی که نو جیم شروع میکنه از اونها استفاده نکنه. تابلت آمریکایی را زیادتر پیشنهاد میکنه؟ نه خیر، از اونها که استفاده نکنه خوبتر از پیش از تمرین یا 1 ساعت پیش 2 ساعت پیش چیز طبیعی را بخوره، مثلا کیله، خرما، شیر، این چیزا را بخوره، هم انرژی برش میده، هم خیلی خوب است، هم وزن برش میده. اگر بخواد کاهش وزن کنه باز دیگه برنامه داره. حالا سر از حاله که قدر نو شروع کنه سیفور بخو یا بعض تابلت و چیزا بخو تا آخر عوارض برش میکنه. بله. امی سوالم است که یگان جایی که میره میگه هیچ تاوان نداره، بخورین شمیتان زیاد میکنه. باز خوبه کسایی هستن که
مدت زیاد تمرین کرده باشن 6 سال 7 سال بعد از او باز او انرژی مصرف میکنه که یک ذره مقاومت وجودش بالا بره که در اون تمرین عزمش بسازه. به این کسایی که نو شروع میکنه توصیه نمیشه. بله ډیره مننه کورودان چې دواړه راغلی خبرونه ته د خپل فعالیت په اړه د ورزشي لاسته راوړنو په اړه او د دې ورزش په اړه مو لیدونکو سره معلومات شریک کړل. خیر اوسئ. مننه. ډیره مننه قربان. صاحبزاده صاحب کورودان. خیر اوسئ. مننه.